جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه د چای څښلو وخت دی. وایي کوم د پاکستان د پوځ ویان ویلي دي چې تر 1000 افغانانو د یوه پاکستاني وینه بهتره ده. د دې پاکستانیانو د وینو د تویولو مخنیوی وکړئ تر دې خبرو که د پاکستاني وینه بهتره ده که نه ده بهتره. وخت دا دی چې اوس به تویېږي. دا وینه موږ نه تویوو، دا وینه بلوڅ ازادي غوښتونکي تویوي. ستاسو به د ټرین حادثه په یاد وي. تاسې اوس غوزدار ته نسئ تلای، تاسې اوس ګوادر ته نسئ تلای، په کاروانونو کې ځئ. څنګه بهتره ده دا وینه؟ تاسو اوس په کراچي کې آزاد نسئ ګرځېدلی. ستاسو اوس د لاهور عیش و عشرت الوتی دی. تاسې اوس وزیرستانونو ته قطعا نسئ تللی. هلته ټي ټي پي ده. هغوی یو اسلامي پاکستان غواړي، د اسلام پر بنیاد ولاړ پاکستان غواړي. نو په دې خبرو په سر مه ګرځوئ چې پاکستاني ولې تر افغانانو د پاکستاني وینه بهتره ده. د افغان وینه بهتره ده، ځکه بهتره ده چې اوس نه تویېږي. دا ثابته شوله چې اوس د افغان د وینې تویېدنه بنده سوې ده او د پاکستانیانو هر چال خنثی سوی دی. دا خبره ګورې، دا خبره تر افغانانو ورسوئ. زه بیا وایم ځینې خلک وایي د میرویس نظر بدل سوی ده، طالب سوی ده، ځینې ماته د افغان وینه، ماته د افغان وینه، د یوه افغان، د یوه لیوني افغان وینه تر 100,000 پاکستاني پوځیانو، تر 100,000 پاکستانیانو، د دنیا تر هر چا معتبره ده. د دې وینې تویېدنه بنده سوې ده. ځکه زه د دغه اوسني حالت څخه خوشحاله یم. غربت به ختم سي، مسکیني به ختم سي، مکاتب به خلاص سي، هر څه به وسي، خو د افغان د وینې تویېدنه بنده سوې ده. دی سم وایي، دوی ته یې وخت کې دغسې وه د یوه پاکستاني په مقابل، لیکن اوس پاکستانیان دغه عمر مري لکه ترخې منده کې. خو دومره پاکستانیان مري، دومره پنجابیان مري، دومره پاکستاني پوځیان مري چې نه یې د پاکستان پوځ مخه نیولی شي، نه یې ګل خان مخه نیولی شي، او نه هم دا د دوی سره ولاړ بلا و بتر. نو تر دې خبرو به شئ صاحبه چې ته پر دې باندې وغږېږې چې څنګه د پاکستاني د وینې د تویېدو مخنیوی وکړي. افغان اوس د خپلې وینې د تویېدو مخنیوی کړی دی او ستا یو چال نه چلېږي. هر ګټه یې سته پورته کوي، په هغه کې دې شپه وي. جګړه اوس پاکستان ته اوښتې ده. ته اوس په میاوالي کې بمبارۍ کوې، ستا تیاري اوس په میاوالي کې بمبارۍ کوي. په افغانستان کې په تیر یوه کال کې ستا د ظلم، وحشت او بربریت سیوا چې ستا تیاري رالوزولي دي، په غلا دې بمبار کړی دی، په تېښته تللی، که نر یې راشه وسه. نور په افغانستان کې یو ځای بمبار نه دی سوی. د بمبار مخه نیول سوې ده، ځانمرګی نه دی سوی، شکر دی. چاودنه نه ده سوې، شکر ده. مخامخ جګړه نه ده سوې، شکر ده. د افغان وینه ستا تر وینه ډېره معتبره ده او لا به معتبره کېږي. دا د پټي سر دی، پټی وروسته سرور دی، ګورو به چې څه کېږي. نو وخت به راځي، بیا به حساب سره کوو که خیر و نبي لوی خدای د یوه لوی پر خپلو پښو ولاړ بسیا افغانستان په هیله. په دې خبرو پسې سر مه ګرځوئ. دا خو دوی ثابته کړې ده، دوی په میلیوناو افغانان وژلي دي پاکستانیانو. ځکه خو زه وایم پاکستان د افغانستان دښمن هیواد دی و او وي به. نو هر افغان ته پکار دی چې په دې ټکي باندې ځان وپوهوي. کله په دې ټکي موږ تاسې سره پوه شو، نور خیر و خیرات دی، ستونزه نشته. دا ته نن دی پخپله وایي چې دی د افغانانو دښمن دی. پخوا خو به موږ دا نارې ولې کلونه وسول، زه د هغه وایم، نور افغانان وایي. نو په هر حال د افغان وینه معتبره ده، د افغان وینه بهتره ده، تویېدل یې بند سوي دي. همداسې دي د وینې تویول بند وي، نور شیان به خدای خیر کړي. ژوند تر بلې لنډې ویډیو، خدای مو خوشحاله لره.